دا د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د لاغرجو سیمه ده. هغه سیمه چې په تیر کې به د نوم په اورېدو د خلکو ذهن ته د وحشت او ویره راتلله. د دغه سیمې اوسېدونکي په راغلي امن خوشحاله دي، خو له حکومته غواړي چې پر دغه خوندې ورته استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو د دغه سیمې سربندونه او زراعتي ځمکې د سیلابونو له خطراتو خوندي شي. دغه ځای چې کوم دی دا د لاغرجوی ساحه ده او کله چې سیلاب راشي نو زمونږ نیم خلک دلته پاتې شي، نیم پورې غاړه مالونه هم همداسې ترتیب دی او دغه بندونه سربندونه او د زراعتي ځمکې هم د موږ نه ډېره زیاته ویوړه. نو موږ غواړو چې دغه موږ له دغه استنادي دیوالونه ولګوي او بندونه له اساس سربندونه. د لاغرجو سیمې اوسېدونکي دغه راز له ځایي مسؤلینو غواړي چې د استنادي دیوالونو جوړولو ترڅنګ د کوټ ولسوالۍ ته په بېلابېلو برخو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د اسلامي امارت نه دا خواهش لرو چې بس موږ سره په کوټ کې خپل امارت خپل ډیر کارونه کړي چې لاندې کوز د کوټ ساحې کې بعضې دیوالونه استنابي دیوالونه شوي، د اوبو صحت څاګانې پیدا شوي او بل دا ده چې یو پل راته په دغه ځای کې چې زموږ د تګ راتګ د هغې د مدرسې ته زموږ دغه شاګردان ماشومان ځي چې د دې د تګ راتګ مخه خلاصه شي، پل راته جوړ شي. په ورته وخت کې د کوټ ولسوالۍ مسؤلین وایي دې ولسوالۍ کې د بیرغونې بېلابېلې پروژې ترسره شوي او د استنادي دیوالونو جوړول د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوي لپاره اړینه اړتیا ګڼي. دا ولسوالۍ په داسې نقشه باندې جوړه ده چې خوړ دی او د خوړ په پورې غاړه او دې غاړه باندې کورونه دي. نو سږکال خو بارانونه زیات وو، نو د ډېرو ولسونو ځمکې زراعتي ځمکې تخریب کړي، کورونه یې تخریب کړي دي. نو دې وجې نه موږ د خپلو مشرانو نه دا غوښتنه کوو، ولسونه زموږ نه غوښتنه کوي چې کوټ ولسوالۍ ته نور هم پاملرنه وکړي. د یادونې وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت په بیا رسېدو سره د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د چک ډیمونو، استنادي دیوالونو او پاکو اوبو رسولو ګڼې پروژې ترسره او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.